الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أبي مالك الأشعري رضي الله عنه حديث روایت کړي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای أربع في أمتي من أمر الجاهلية. څلور شیان په دې امت کې دا د جاهلیت د کارونه دي. لا يتركونهن او دوی دغه کار هیڅ پرېږدي نه. یعنی په دې امت کې به دایما داسې خلک وي چې دغه کار به کوي. اول د هر څه نه مخکې الفخر فی الاحساب، په خپل ځان باندې فخر کول، په خپل کورنۍ باندې فخر کول، په خپل قومونو باندې فخر کول، او حال دا چې قوم انسان ته هیڅ پیدا نه راسي. د دې وجه نه الله رب العالمین وی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى. الله وی ای خلکو تاسې ما د یو نر چې آدم علیه السلام دی او دغه رنګ یوې زنانه چې حوا رضی الله عنها د هغې نه ما پیدا کړي استئ. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، او تاسې ما وړې او غټې قبیلې د دې دپاره ګرځولې استئ چې وپېژندلی شئ، چې په دې وپېژندلی شي چې دا د پلاني قوم دی او د پلاني ځای دی. د دغې تعارف دپاره بس د دې نه ماسوا قومیت او قبیله او هیواد او دا هیڅ پیدا انسان ته نه ورکوي. د دې وجه نه الله رب العالمین ورپسې وروسته وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عزتمن ستاسې چې الله رب العالمین په نزد هغه څوک دی چې تقوا ورکوي. چې څوک ډېر تقوادار وي هغه عزتمن دی. او دغه قومونه او قبیلې او هیوادونه او دغه هسې یو نومونه دي او د تعارف دپاره دي، نور انسان ته هیڅ فایده نه ورکوي. بل د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي والطعن فی الانساب، او د خلکو په نسبونو کې عیب لګول چې دا خو د پلانۍ بیکاره قبیلې دی، د پلار د سیو د ده نیکه د سیو. نبي علیه السلام وایي دا د جاهلیت د کارونو څخه دی. او دریم چې دی والاستسقاء بالنجوم، او په ستورو باندې د باران طرف کول. ځینې خلکو کې دا د جاهلیت د وخت عقیده موجوده وي چې کله باران کیږي نو یره دی کې د دې ستورو څه تاثیر دی، او حال دا چې د باران په ورېدلو او کېدلو کې د ستورو هیڅ تاثیر نشته. خاصتا چې کوم نجومین دي هغوی داسې فکر کوي چې هر شي ته دا ستوری لټوي، نو دا د جاهلیت د کارونو څخه دی. دغه رنګې بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې چا د نجوم څومره علم وکړه هماغومره سحر واخیسته. د نجوم علم خپله د سحر د چې مخکې ویډیو پې جوړه کړې او بیان هم دې باره کړی د سحر د علم یوه برخه ده. والنیاحة، او څلورم دا دی چې ژړاګانې کول په مړو باندې، په تیزه ژړاګانې کول، ګریوانونه سري کول، داسې چغې او کوکارې وهل ته ووایي چې په دغه دنیا کې چې کوم غم راغلی دی یوازې په همدغه انسان دی. بل څوک په دنیا کې داسې نه دی چې هغه نه پلار وفات شوی او نه ورور وفات شوی، یوازې همده باندې دا مصیبت او غم راغلی دی. نو د دې نه په احادیثو کې په دغه حدیث کې د جاهلیت د کارونو نه حساب شوی دی. دغه رنګې ورپسې د مسلم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وی النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. کله چې هغه زنانه، اکثره دا کار په زنانو کې وي، د دې وجه نه زنانه ذکر شوي، کنه چې سړی هم دا کار وکړي په دې حکم کې داخلیږي. نبي علیه السلام وایي هغه زنانه چې دغه کارونه کوي په مړو کې چغې وهي، چې کله دی د مرګ نه مخکې توبه ونه باسي نو په ورځ د قیامت به دا راپاڅي او جامې به یې د قلعې وي، او دغه رنګې ودرع من جرب، او په دغې پوستکي باندې به یو قسم خاص مرض وي. دا به له دې نښه وي چې دی په دغه مړو کې او په دغه غمونو کې چې په انسانانو باندې راتلل دی پکې داسې چغې والې او ګریوانونه شکول او اختان خپل شکول. نو د دې وجې نه ورونو دغه شی نه منع ده. سړی به نه په د مړو کې داسې چغې نه وهي، بلکې که چېرته عادي اوښکه د انسان نه ځي دې کې بیا جواز دی چې کله د انسان نه ژړا نه ایسارېږي او عادي شکل باندې، او که داسې چغې وهل او داسې د خلکو په مخ کې بد هل او ځان په ځمکه باندې شتل، نو د دغې نه منع ده او دا کار به سړی نه کوي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.